نو پوه شوې هاشمه چې دا یوه څپېړه مې ورکړه چې دا بل وار مې پې وکړ چې دا بل وار مې پې کاوه بس لاس مې کلک ونیو. ته به نو داسې ښځې په څنګه حوصله کړي؟ ښځه دې چې لاس ونیسي نو څه به کړي؟ ما هم نو ډانګي ته لاس کړ. سخت د سړیتوب کار دې کړی که نه؟ او خود نو نر باید نر وي نر. نرتوب دې ته وایي که دې د ښځې په خوله شوې بې غیرته یې. ته دغې ته نرتوب وایې؟ ولې نرتوب تور وي که سپین؟ دې ته نرتوب نه وایي ښه؟ دې ته نو چې ته نرتوب نه وایې څه ته نرتوب وایې؟ دې ته وایي خرتوب، دې ته وایي بې غیرتي، دې ته وایي ظلم. بې غیرته خو ته یې هاشمه چې ټوله ورځ د خپلې ښځې سره په کارونو کې اخته وې او بله ورځ هم کوم کلیوال لیدلی وي بې غیرته چې د ښځې له اوږې د اوبو بوشکه اخیستې وه او تر کوره دې وړې وه. بې غیرتي دې ته وایي ښه؟ ته ورشه چې ټول کلیوال څه درپسې وایي په ځان خبر نه یې یاره. زه په دې ښه پوهیم چې هسې د ځان شرموئ ښه؟ او په دې هم ښه پوهیم چې خدای او رسول په دې اړه څه ویلي. تاسو چې څه ته نرتوب وایئ دې ته اسلام ظلم ویلی ظلم. ته نه یې خبر چې زموږ او تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خپلو بیبیانو سره د کور په کارو کې څومره مرسته کوله؟ باور دې کېږي خدای جل جلاله ته دومره نږدې کس او د ټولې نړۍ سردار ډېری وخت ده په خپله خپل کالي مینځل. نرتوب دغې ته وایي، مسلماني دغې ته وایي، انسانیت دغې ته وایي. ولې داسې کوئ پیر محمده؟ ولې باید په یوه انسان باندې ظلم وشي؟ هغه هم ځان ته دومره نږدې انسان. ظلم خو حتی په یوه میاشته هم نه دی راوړی. ښې خبرې خو دې وکړې هاشمه، خو که زه خپل چلند بدل کړم اول به دا خپل کلیوال وایي چې والله ښځې یې پیر محمد هم خر کړو.